ها بسم الله الرحمن الرحیم دلته وښه گایز راځو نن مو وینورډ کې پریکټیکل مو شروع کړی وینورډ کنه را به شو په وینورډ کې راځو نن تینا فایل ټایپ مو تینا وایل او نن تینا راځو هوم ټیپ وای په هوم ټیپ کې لومړی موږ سره کلیپ بورډ یو ګروپ دی دا مرته ویلو کنه په دې کې دنه کمانډونه دي نو په کلیپ بورډ کې ټول کټ کاپی فارمټ پرینټر پیسټ او پیسټ سپیشل موږ دي نو وای زرا زما ورته ما ایکوال ار ان جی را سره واخلا رینټ را سره واخلا دلته مو دومره پیراګراف واخس صحیح شو په دې کې لومړی موږ سره دا سړي چې کاپی کوم مزه لومړی موږ سره کاپی دا کاپی معنا دا چې دا دې ځکه هم پروتوي او زی بل ځکه اچو ما هغه ته هم را سره اشاره زما کنټرول وی سره زما د پیش په کنټرول پلس ان سره چې دا کنټرول ان دې سره یو نیو چې کوي بلانک پیج درګوي صحیح شو کنټرول پلس ان صحیح شو چې کنټرول ان وای دا څه کنټرول مونږ ولې بیا ان ور سره وای دې سره چې درګوي یو بلانک نیو ډاکومېنټ درګوي صحیح دا نو هغه مونږ دې جنا هغه جنا را کاپی کړو دلته موږ څنګه کړ پیسټ کړ صحیح شو زرا زما دې ځکه موږ راځي پیسټ کړ بل طریقه دې د غبل چې دې موږ سره دویمه خبرات دې چې را بخښه گایز د دې دویمه خبره چې در سره کنه هغه موږ سره شې کټ دی کټ څه کوي چې د دې ځنه را سره واخله اوس دا رنگ کې دی راځه کنه صحیح شو راځه دا دې ځنه را سره انتخاب کا د دې ځنه کټ کا زرا زما ورته وای ما چې په دې بل فایل کې اچو مدد تراغلی دلته چې باندې کلیو کا پیسټ باندې کلیو کا معنا د کټ او کاپی تر منځ فرق دی چې کټ دا غیز څخه ورکه خو دې نوې ځای کې را سره واچو کاپی دا غیز کې هم یو دلته هم را سره واچو مشکل سره به کې ها اوس خو ما سره داسې شو صحیح شو وزراغله ما فور ایگزامپل دلته براشم زبورته وای ما چې یو لس پیراګراف را تراک صحیح شو دا پیراګرافونه را سره راکړه صحیح دا وزراغله ما ورته ما چې دا کوم موضوع چې دا زمار چا د پر را دا فور ایگزامپل کمپیوټر مبارک معلومات دي چې مبارک کمپیوټر په مبارک معلومات دي صحیح شو دا معلومات دي چې مبارک دي کمپیوټر دا زرا زما بولډ کوم یا د دې ځنه لګ داسې غټوم صحیح شو دلته ورته داسې ټیکسټ کلر ورته داسې ورکوم صحیح شو او ور سره هایلایټ ور دي داسې کوم زرا زما دا مې داسې هایلایټ په صحیح شو و دې ته ما یو سټایل جوړ کړ داسې اټالیک هم را سره ولم صحیح شو یو انډرلاین هم سره ورکا دا به دې سره کما ورته اټالیک هم کا او انډرلاین هم را سره ول را وسګنه وځ دلته لاندې زرا علماء په دې کې بل خبره دومره معلومات ما سره د چیو کمپیوټرو دلته ما سره نور معلومات راغلي د چیرې هارډویر معلومات راغلي چې راغلي له هارډویر معلومات وز دلته خدا هم شو وز بل موضوع دلته موږ سره راغلي له هغه موږ سره چې سافټ ویر دی چې سافټ ویر دی صحیح شو بل موضوع فور ایگزامپل دلته موږ سره راغلي له هغه ماوس دی چې ماوس دی موږ سره وز ګوري تاسو ورته وایي چې په دې باندې دا کومران کوم یو فند یا څومره چې دا غټ کړی دی دا راته کاپی کا صحیح شو د دې دا سټایل راته کاپی کا په دې هارډویر باندې واچو نو که چیرې لومړی تاسو دلته راشي دا مو کاپی کړی ځنه قرار کړم مو کو دا ماوس ورته انتخاب وکړئ چې پیسټ کوی نو دا به اما کمپیوټر را سره راغی صحیح شو دا غلط شو کنه تاسو ورته وځدا سی وایي چې تاسو وکا چې ما ته دې ته کوم یو سټایل ورکړی دی هغه سټایل سره څنګه کا سټایل په دې باندې اپلای کا نو دلته به تاسو شی وکړئ دا بدلته دې ځنه سلیکټ او فارمټ پرینټر باندې وکړي چې باندې فارمټ پرینټر باندې دې باندې وکړو کنه وګورئ دې ماوس نو داسې یو برش باندې جوړ شو پامره سره دې کرسر دا زرا زما دې کرسر څخه صحیح شو دلته مې کې خود کنه دا لیفټ کلیک باندې ولې صحیح شو لازم ورته دا ټیکسټ راځي اماغه سي دومره فونټ ورته ورکا ام د سټایل ورته ورکا او ګوره اماغه هایلایټ ورته ورکا راشه دې باندې کلیک کا ټیلیګوس لاندې ګوره اماغه سټایل ورسره پامره صحیح شو اوس بل خبره چې به په دې لاندې بل باندې اپلای کوم کنه نو زه راځم دا بیا راځي چې سلیکټ کوم راځي نه فارمټ پرینټر ته راځم بیا ورته وایم صحیح شو ورته وایم چې فور ایگزامپل دغه ډیر سره سیدا یا زبر رسم کنټرول زد به کما ورته وایم دغه ایریا در اصل فارمټ پرینټر تراشه او دا ایریا در اصل دې باندې کلیو کا ګورا کدا به دې جن فارمټ پرینټر باندې لومړی واخلخه فارمټ پرینټر کا او دې جن واخل لیفټ پکسل مونږ داسې مې راوځو باندې خوشې باندې اوس دا دې یو بل خبر هم دا چې زه به دوباره راځم بیا فارمټ پرینټر سره دلته شاید ما سره ډېری موضوع غانې وي نو آیا د دې کوم یو لنډه لار شته چې یو ځل زه دې د فارمټ پرینټر واخلم به په اپلای کوم او اسانه طریقه دا مو دې جن سلیکټ کړ کنه په دې فارمټ پرینټر باندې ډبل کلیک وکړئ څو کلیک وکړئ ډبل کلیک وکړئ راځي دې جن وګورئ اوس دا دې ما سره کنه دا مې سلیکټ ورته ما دې موضوع
ورته ورکا رس سلیکا ګوره برش سره بیا ما سره پامل سره لازم بیا راته نو چې بیا را کاپی کرا شه دار سره سلیکا ورته د ټول سره سلیکا صحیح شو دې ته ویل کیږي د لیکچر لاندې بل موضوع وي زور دې مدا تیم زما بل موضوع د راشه دار سره سلیکا صحیح شو بس ما ډبل کلیک په کړی دا فارمټ پرنټر ما سره څنګه شو جوړ صحیح شو یاد دې بیا تاسو د کیبورډ نه شارټ کټ تاسو پیږي د کیبورډ نه شارټ کټ شری د کیبورډ نه شارټ کټ بیا تاسو شي کوي دا به لومړی د دې سره سلیکټ کوي چې به کوي سلیکټ وکړي کنټرول شفت سی دې سره متاسو څنګه کاپی کړ کنټرول شفت سی او دا مو سلیکټ کړه کنټرول شفت وی سره مو دا به پیسټ چې شي کنټرول شفت سی او کنټرول شفت وی ګورئ دلته مو په کوی کومه ها ګورئ کچیر دا مو سره ځان تراغل کنټرول ار سی ټی ار ال مو سره راغی بیا ورپسې پلس تاسو شی واه سی مو سره وانه دا چې لپاره دی د کاپی لپاره دی چې لپاره دی د کاپی لپاره دی سی شو کچیر تاسو راغلی کنټرول پلس څه شي دی پلس x پلس شي x دا مساوي د سره دی د کټ سره چې سره دی دا په کټ در سره کې د کټ مو ویل کنه سی شو کچیر تاسو بیا راغلی سی ټی ار ال مو واخص پلس شي پلس وی دا بر سره پیسټ کوي چې بر سره کوي پیسټ بر سره کوي بیا اوس موږ سره فارمټ پرنټر لپاره شي کنټرول پلس شي شفت شي پلس شفت او بیا پلس شي پلس شفت بواخلو زموږ درش متوبلی کومه چې کنټرول شفت پلس شي پلس سی دا بیا شي فارمټ پرنټر لپاره کاپی لا فارمټ پرنټر کاپی سی شو فارمټ پرنټر کاپی شو سره چې شو فارمټ پرنټر کاپی شو دا سره سی شو دلته فارمټ پرنټر کاپی شو او بیا دې چې پیسټ کوو څنګه کنټرول سی ټی ار ال پلس شفت چې شي پلس شفت بیا شي پلس وی چې شي پلس وی دې سره چې کې فارمټ پرنټر چې شي پیسټ سی شو فارمټ پرنټر پیسټ دا دې لپاره دا شارټ کټ درنه واړم کنټرول پلس سی نه پښتنه کوم کنټرول سی دې څه لپاره ورګي کاپی کنټرول ایکس د کټ لپاره کنټرول وی د پیسټ لپاره کنټرول شفت سی د فارمټ پرنټر لپاره کنټرول شفت وی د فارمټ پرنټر پیسټ لپاره مشکل پکې شته نشته خبرې باندې پوه شئ کنه نو دا مخسر د فارمټ پرنټر اړوند خبره شو په دې باندې پوه شئ ها بیا چې تر راشي مکنه نو دا ګوره تاسو ډیر زینو کې اپلای کولای شي سینا ګوره زه ته وایم اوس کنټرول کاپی مو ورکړم دې ځنه لازم کنټرول سی ما سره کاپی کرا سره راځي دې ذکر سره واچ دلته نه کنه زه اوس کنټرول وی سره ګوره کنټرول نه وی مو واځل ته پیسټ کړ صحیح شو په دې باندې پوه شئ کچېره زرا سم ته مله ډاکومنٹ را کنټرول ایکس کا کنټرول ایکس چې شارټ کړ دې د کټ چې کنټرول ایکس کرا سره کنه او دلته لاندې راشه کنټرول وی سره پیسټ پوښتنه باندې نو دا ډېر پاره سمای په دې باندې پوښتنه خبره موږ سره دا سره کنه دې پیسټ کړي اوس کو تاسو راغلی دا مو د دې نه واخصم سی شو د دې نه کاپی کړ کنه زه بل ډاکومنٹ راځم دا ډاکومنٹ ما خاصه دې ځکه کنټرول پلس سره کنټرول سره سره کوم بیک سپیس بو هم کنټرول وی سره ور دلته میرا اوس راغی کنه خو زه اوس می دا سکړی دي کنه دا ورته ادي پیښو کنټرول وی سره اگر ته ادي پیښو کنه اوس ما دا سکړی دي زرا زما په دې کې بلک داسې تغیرات راوړل دلته مرته دا مو هایلایټ کړل دته به هایلایټ داسې په دې رنگ کې ورکو سې شو زرا زما دا دې زنده سلیکټ کړي دا هایلایټ واخست دي کنه سیدا و زرا زما ته ما دا هایلایټ سره خاصه دلته تاسو به تراشي د هایلایټ متر سره روان سټاپ هایلایټینګ باندې زه ورته مرته مرشه دا دې ځان سره څنګه کار سره کزه راشه مطابق دا سره غټم کو بول به کو کنټرول به سره مو بولډم کړسې شو دا سی بول شو را سره دا ضرورت ما کاپی کرا سره زی شو زری بل پیج تر اعظم ورته ما چیرې سره کا پیسټ کا دلته دی کنه زرا اعظم پیسټ دلته راغنه خر تخکاری دی پیسټ کنټرول دا نه خر سره کار دا وړه مونږ چې دې ځای باندې زور تکلیف کوم ها زرا اعظم په دې مراسته کلی وکړ په دې کې موږ سره یو څه خبرې دي ګوري لومړی چې دی کیپ سورس فارمټینګ معنا دا چې په اماغه ځای کې سره کوم دلته هم را سره اماغه سي پیسټ کا بل خبره چې مرج فارمټینګ معنا دا سره یو ځای کوي ګوري هغه کې چې کوم انډرلاین من کارول او انډرلاین هم را سره راځي بولډ هم راځي خو چې کوم یو رنگ من کارول او هایلایټ من کارول او هغه سره راځي صحیح شو او پیسټ اس پکچر د تصویر پر رقم تاسو دا سره چې کوی پیسټ کوي لیکنه وکنه زه پیسټ اس پکچر باندې کوم ګور دا مسله یو تصویر پر رقم باندې پر شوی ګور د پکچر فارمټ باندې یو شی مسله راځي ګور دا څه غواړم صحیح شو راځه داسې شکل کې غواړم بل تصویر کې فور ایگزامپل داسې کې غواړم وګور دا مسله چې شو یو تصویر شو یو ځای بل ځای ته وړلای هم شمه دی رپټکس راځم دا به موږ سره روان دي خام ګور اوس یې یو ځای بل ځای ته وړم ما سره څنګه کیږي جی صحیح شو نو دا موږ سره شي هر شو دا موږ سره
پیسٹ اس شو پیسٹ اس پکچر شو مشکل سره به کې ها بل خبره بیا کیپ ټیکسټ اونلی څه معنا چې الته د کوم رنگ ور کړی دی کوم هایلایټ کړی دی کوم انډرلاین ور کړی هغه ټول دی نه لری کا ټول دی نه څنګه کا لری کا او دل چې ور کا فقط هغه ټیکس سره سره واچو پوښې دی باندې پرې باندې پوښې ګوره ودا شو را سره کنه بده خط تاسو ګورې دیتا ګورې دې کې مونږ رنگ مورته ور کړی هایلایټ مورته ور کړی انډرلاین مور کړی آیا په دې کې را سره اوس نه اوس کنه دا دې لپاره سمالي سی شو پیسٹ رازما پیسٹ سپیشل تا ودا خبر خود ته مو کوم دي پیسٹ سپیشل رازما په پیسٹ سپیشل کې لګي خبره را سره دي وای مایکروسافٹ ورډ ډاکومېنټ پر کیمرا سره راشه کلیک وکړه ګور مایکروسافٹ ورډ ډاکومېنټ پر کیمرا سره راغی پام ور سره دا دی ډاکومېنټ پر کیمرا سره راغی هو کنه زه ته مایکروسافٹ ورډ ډاکومېنټ پر کیمرا زغارم یو آیکن غونډه سره پیسٹ سپیشل رازما په دې کې زه ته مایکروسافٹ ورډ ډاکومېنټ ډسپلی از آیکن د آیکن پر کیمرا غواړم دا څه آیکن غواړي کنه دې نه بده د آیکن زه ته مرزا دا څه آیکن نه راشه پر ایگزامپل دا څه آیکن غواړم دلته دې باندې اوکې کا او دې جن هم کې اوکې نو ګوره دا څه معلومات درسره راوي دا څه آیکن ون راوي ودا کوم وخت اسمه مثلا تاسو ته وای کنه if دلته ور فور ایگزامپل if you need info about the about computer say show about computer for example computer بارے معلومات لري if you need info about a computer please open below دا لاندې څنګه خلاص کا دا لاندې کوم څه موږ سره دا څنګه کا دا خلاص کا سره say show په دې باندې پوښښ open it سیدان نظر ترازم ته کوم computer for example computer presenter یا دلته تاسو څه ورته وایي سی شو دلته ورته اشاره کوي چې معنا دا راکړي چې کمپیوټر باندې معلومات غواړي دا باندې کلیک وکړه سی شو دلته هغه کس چې ته کمپیوټر معلومات ضرورت لري راځي په دې باندې ډبل کلیک کوي ګوره خپل مینیو باندې سره اوپن شي سی شو ګوره دا ورسره اوپن شي پام ولرئ دلته فقط دلته موږ سره آیکن پر هغه راغلي کوم شی باندې پیج سپیشل تر ازم پیج سپیشل کې راځي وکړه چې وکړه فارمټډ ټیکست فارمټډ ټیکست یا دې ته ریچ ټیکست فارمټ متوي RTF معنا ریچ ټیکست فارمټ سی شو دا سره سره کې باندې د دې او د هغه کوم چې اول وکنه دا دې ترمنځ فرق نشته دا هم د سره شي کوي اما هغه هر څه په دې کې وي او ما هغه سره څنګه کوي اما سره سره پیسټ کوي په دې باندې پوښي بیا پیج سپیشل ترازم ورته انفورمټ ټیکست انفورمټ بغیر د فارمټ سره کا فقط څنګه کا فقط ټیکست سره کا سو شو د انفورمټ ټیکست پیج ترازم پیج سپیشل ترازم ورته وایم چې پکچر د تصویر پر کیمرا سره کا باندې مو ویلې کنه چې تصویر پر کیمرا سره پیسټ کی سو شو دلته دا مو سره بل پیج شو بل خبر ازم ته پیسټ کړه سره پیسټ شي HTML فارمټ څه کوي کی ښا اوس ګوري زدل تراغلم کنه دلته ما ولیکل چې I have say show an account say show an account for example زه ورته وایم چې یو account لرم in Facebook چې شي انا Facebook دلته مو ټول لیکل کنه زه ورته راځم www.facebook.com ورته لیکم کنه say show.com نو ګورې دلته مې دا ولیکل د دې دا رنګ بدل شي بدل شو کنه باندې ام دې باندې دا یو لینک باندې که چیرې ته وایي چې دا د دې نه زه کاپی کوم کنټرول سیستم مې کاپی دی وخت یا دې دلته کلیک کوم زه چې دا کنټرول ان سره ما یو بل وخت دلته زه پرنټ کوم کنه که چیرې کنټرول وی سره پرنټ کوم بیا هم را سره ما سره راځي کو زه ورته وایم چې راشه ما سره شی وکا په سپیشل تراشه په سپیشل HTML فارمټ کې را سره راشه دې مې ګوره هغه HTML فارمټ کې سره پام باندې سره یا که چیرې زه راشه مګنه دې ایج دا دلته ورته یو څه سرچ کوم فار ایگزامپل زرا کوم دا سرچ کوم دا معلومات دي کنه دې زموږ ته مسله کوم راشه جناب ما دا معلومات نه زنه کنټرول سیکرل زیدلته اچوم سې شو پرې ځکه چې کچره زرا شمه فارمټ وګورم دلته فقط اما غلی کنه را سره راشي کنه او نه زور ته وایم چې راشه داسې وکا چې زه هغه لینکونه هر څو سره سپیشل تر سپیشل کې چې تر HTML فارمټ راشه ته په کور HTML فارمټ کې نه سره لګنه بیا دې په سیمبل خبره انفورمټ یونیکوډ ټیکسټ دا فقط ټیکسټ ادي ټیکسټ پر کوم بدل کې هغه لینکونه دي کنه لینکونه هر څه باندې ختم شي مشکل سبق خاندان زموږ د پیج سپیشل خبره وا سی شو پیج از لینک د لینک پر کومه پیج کوی یعنی مطلب لینک پر کوم دار کتل ته دې ځان تاسو واخصه په بل فایل کې اچوي از لینک مو پیج کړی دی فایل کې تاسو تغیرات راولې هغه کې راځي سیټ ډیفالت پیج پر سیټ ډیفالت پیج کې ایڈوانس سیټینګ ته مراولې دلته بیا موږ سره دا دیپ دی یک تار ته نه وایي سی شو د دې سره زموږ په هوم ټیب کې چې کلیپ بورډ ګروپ ختم شو نو ان شاء الله په بل ویډیو کې وایي